ملګرو نن د محترم رور سره عثمان شاه سره د هغې سټوډیو کې یو او د ګران محترم رور ادیب و شاعر ابو سعید صاحب په تایید کې یو څو کرښې یو څو کړی درته ویم چې هغه د بعضې ملګرو نه لږ ګیلهمن دی نو ګیله هله کېږي چې زړه ته لږ درد ورسي خو بهرحال په دې یو شعر ورته داد ورکوم چې سعدي بابا یو خپل شاګرد ته وایي سعدیا شیرازیا پندې مدې کم ذات را سعدیا شیرازیا پندې مدې کم ذات را کمزاتو چو کامل شود دشنام دهد استاد را نو پدې خپکیږم سعدي بابا ګیله کوي او د شانګلي الپوري اپیس صاحب ګیله کوي داسې ډېر ملګري ګیله کوي زه په خپله کله کله یو څو کړی ویم او هغه داسې ویم چې زه اصرار به پر دې خیل د پورن نه یم که په خوله مې ایښي د هغه پلیت ورده نو دغه شان ابو سعید صاحب هم یو ګیله کوي خو هغه ته یو څو کړی د هغه په تایید کې ویم ته که زما ابو سعید په شان شعر ولیکې حاسد ستا تسلیم اول دومره خبره نه ده اسونه نال وخی پزان کی برداشت ویني چند خ اثران دی پن کی برابر نه ده سیوانو خپل ذائقہ انار کی خپل لذتی دا ذائقہ اغشتی چا د چقندر ندا پشیر پویا د ادیب او محقق کار دی دا درباب او د منگی سرا سندر ندا ابو سعید سترګې پرانستی د ادیب پکور کې تا ته حاصله دغه برخه د اکبر نه ده ابو سعید شاعر زمونږ د محفلونو ښکلا پتا د کور پیزا کم بخته منوره نه ده د چا د خولې خبرې قل او یا شکرې وي بس بدبخت استا دخلی خبر لا شکر ندا ابو سعید د خاک ساره بل دول پد بینار دی یو خبر بی بنیاد او بی هنران ندا تد مشکار پا منگل ناستلا کول نشی چې پور تکړ دی په پنجو کې کونتر نه ده ګران د شیر زور ښکار شي مقابل په مخ کې لا د باطل سره وخلی تا ډغر نه ده ګران د شیر زور ښکار شي مقابل په مخ کې لا د باطل لا د باطل سرا وخلی تا ډغر نه ده او تا خو پشن ردی لا تب ازمایل نه ده د قلم جبد لا دمر زور ور نه ده تا خو پشن ردی لا تب ازمایل نه ده د قلم جبدی لا دمرا زور ورن دا کلی مسخر با شقان کبا اثر جوړ شي
لا دی صدا پا بانگی دخل دا منبر ندا که آب یاری آب یارو کی دخبل تن پوینو شنڈے قامت کی رسیدلی تر نختر ندا کپی سون کڑے لکم زپیشم لکلی د شاعر پانا میں دمرا مختصران دا د سوز گداز خبر مکا و اثر نلاری سلیکا دی خطی لا د دل او د جگران دا پقالو حال چی دکڑی پوی دا سی کامل دلال شا خلاص نیو دکڑی لا دا قلن درن دا دا وقت سارا سارا رود با پخبل نمبر ملوشی منم چی جران دا پلار خوبی نمبرن دا دا شیر سوکر خطاگید کی دخبل رور لکلی دا اسرار نورا شاعری پلا ازہران دا ملگرو دا د محترم رور ابو سعید پتائید کی مدایو سو کڑے اولی کلی د مطلق تقدیر بروان نکی کرخا پا حرس پا زیادہ نکی خپلا برخا پا حرس پا زیادہ نکی خپلا برخا کوتیلال اولال پا یو قیمت خرسی ناشناس چی خبر نوی دا نرخ او بدبوئی او خوشبوئی پترت دا دوارو عثمانا بدبوئی او خوشبوئی فطرت دا دوارو پا بوستان ڈیران وریگ یو شان پرخا خود طول معلوم بد اسرار دا شاعرے کی کلی کل دیتے نو غفتل پترخا فدے اکتفا کو وما علینا الا البلاغ